اوکے صاحبانو اوس مونږه انډرسټینډ کوو لیټر رائټینګ یا لیټر رائټینګ. ټیک شو. ګورئ چې کله مونږه د لیټر یا د خط د لیکلو په باره کې خبره کوو نو د دې به هم مونږه اول پیټرن وپیژنو، سټرکچر به وپیژنو، د دې حصې به وپیژنو، پارټس به وپیژنو. د هغې نه بعد چې کله تاسو لیکئ نو تاسو ته به هیڅ قسمه څه مسله نه وي. ټیک ده. ګورئ اول تاسو دې خوا وګورئ، ما تاسو ته د لیټر یو پیټرن یا یو سټرکچر چې دی هغه تاسو ته ما لیکل دی. اول څه شی دی؟ هیډینګ. بیا د هیډینګ نه بعد دی سبجیکټ، بیا دی ریورډ سر یا ریسپیکټډ سر. ټیک ده. او د هغې نه بعد دی باډي او بیا دی اینډینګ. کو چېرې تاسو دې پیټرن ته وګورئ نو دا پیټرن د اپلیکیشن سره یو شانتې غونته کې ښکاري تاسو ته. داسې ده لکه خو ګورئ په ذهن کې دا خبره کېدی په دې کې لږ غونته کې بدلون دی. اول مونږه دا لیټر انډرسټینډ کوو، د هغې نه بعد تاسو ته بیا د اپلیکیشن او د لیټر په منځ کې چې کوم ډفرنس دی په هغې باندې هم پوه کوم. ټیک ده. ګورئ د دې هیډینګ چې دی که نه نو هغه د اپلیکیشن د هیډینګ نه بالکل بدل دی. تاسو ورته وګورئ. دلته کې چې کله مونږه هیډینګ لیکو یعنې مونږه د لیټر هیډینګ چې کله مونږه لیکو نو اول به مونږه لیکو څه شی لکه سینډر ایډریس، یعنې د کوم ځای نه چې خط لیږلی کېږي اول به تاسو هغه ایډریس ولیکئ. بیا د هغې نه بعد به تاسو څه ولیکئ؟ ډیټ، تاریخ په ولیکئ. او د هغې نه بعد به پسې بیا ولیکئ ریسیور ایډریس، یعنې کوم کس ته چې تاسو خط لیکئ نو بیا به د هغه ایډریس چې دی هغه به ولیکئ. دا د لیټر هیډینګ دی، یعنې د لیټر په هیډینګ کې به دا پارټ شي. اول څه شي دی؟ سینډر ایډریس، بیا ډیټ او بیا پسې ریسیور ایډریس. دا هیډینګ چې کله تا ولیکو د هغې نه بعد به بیا ته څه ولیکې؟ سبجیکټ په ولیکې. اوس مثال په طور باندې زه بونیر ته د دې ځای نه خط لیکم، لیډرشپ سکول ته زه خط لیکم نو ما څه ولیکو؟ دا زمونږ سینډر ایډریس دی، د دې ځای نه زه خط لیږم که نه نو څه شو؟ د نمل کالج سیدو شریف سوات. دا زمونږ خپل ایډریس چې دی هغه ورته ما ولیکو، ځکه چې زه خط لیږلو والی یم، زه سینډر یم نو ما اول سینډر ایډریس چې دی هغه ولیکو. بیا د هغې نه بعد ډیټ، تاریخ به زه ولیکم. نن زمونږ څه تاریخ دی نو هغه ډیټ چې دی هغه به زه ولیکم. تاسو به هم دغه شانتې خپل ډیټ چې دی هغه به ورسره ولیکئ. نو مونږ څه ولیکو؟ ډیټ خو ولیکو. بیا د هغې نه بعد څه دی؟ بیا دی ریسیور ایډریس، یعنی کوم کس ته چې زه خط لیږم، کوم کس چې دا خط ریسیو کی نو هغه ایډریس زه لیکم. نو سو د ډایرکټر د لیډرشپ سکول پیر بابا بونیر، یعنی زه د سوات نه بونیر ته چې دی هغه یو لیټر چې دی هغه لیږم نو ما د هغه ریسیور ایډریس چې دی هغه مې دلته کې ولیکو. دې ته مونږ په یو ځای باندې څه وایو؟ د لیټر هیډینګ چې دی هغه دا شو. اوس غوږ کېږدئ چې کله تاسو د ایگزامینیشن په حال کې ناست یې نو هغلته کې بیا تاسو دا نه لیکئ. تاسو څه ولیکئ؟ اول خپل سینډر ایډریس ولیکئ، د ایگزامینیشن حال ABC. داسې دی که نه ده؟ چې کله تاسو د ایگزام په حال کې ناست یې نو بیا تاسو لیکئ د ایگزامینیشن حال، ځکه چې ته د ایگزامینیشن حال نه لیکئ نو ایگزامینیشن حال او هغه غنیم هم نه لیکئ، صرف ولیکئ ABC. او بیا د هغې نه بعد تاسو څه ولیکئ؟ ډیټ او د هغې نه بعد بیا ریسیور ایډریس چې دی هغه ولیکئ. کو چېرې نیوز پیپر ته وي نو ته څه ولیکئ؟ د ایډیټر یا د نیوز پیپر ایډیټر یا د ډان ایډیټر او پېښور یا اسلام آباد دا ورسره تاسو ولیکئ. نو دغه ستاسو څه شي؟ هیډینګ شي. اوس د هیډینګ نه بعد چې دی هغه بیا به مونږ څه لیکو؟ سبجیکټ. نو مونږ څه سبجیکټ لیکلی دی؟ ارینجمنټس فار سکالرشپ ټیسټ، یعنې مونږ په پیر بابا کې د سکالرشپ یو ټیسټ چې دی هغه ارینج کوو، د سکالرشپ ټیسټ اخلو د خپل کالج د سټوډنټس دپاره. نو تاسو داسې وکړئ چې مونږ ته د هغې ارینجمنټس وکړئ. نو ما ورته سمپل دا خبره وکړه چې ارینجمنټس فار سکالرشپ ټیسټ، دا زما سبجیکټ شو. اوکې، د دې نه بعد چې دی تاسو به بیا ولیکئ ریورډ سر یا ریسپیکټډ سر. چې کله تاسو دا ولیکو نو د هغې نه بعد به تاسو شروع کې د لیټر هغه باډي. السلام علیکم، مونږ چونکې مسلمانان یو نو مونږ سلام اول کو. کو چېرې تاسو بل چاته لیږئ نو هغې ته سلام لیکلو ته بیا ضرورت نشته، ځکه چې غیر مسلمو ته خو مونږ سلام نه کوو که نه. نو هغوی ته بیا مونږ د دې ځای نه ډایرکټ شروع کړو چې آی ہوپ دیټ یو ول بی فاین، آی ہوپ دیټ یو ول بی پریټي ګډ. ټیک شو. نو ما څه لیکلی دي؟ السلام علیکم، آی ہوپ دیټ یو ول بی as fresh as the month of May and everything will be fixed. څومره ښایسته خبره مې ورته اول وکړه. اول مې ویلي دي السلام علیکم،
زما امید دی چې ته به روغ جوړ یې او د مې د میاشتې په شانتې فرش به یې. د مې د میاشت نه مطلب څه دی؟ د بهار د موسم په شانتې فرش به یې، تر و تازه به یې. او ستا په زندګۍ کې چې څه هم دي هغه به سي، هغه به فکس دي. مطلب په لایف کې به دې څه پرابلمز نه وي. دا الفاظ چې کله دته ما وویې، د دې نه بعد چې دی زه به پسې بیا څه ولیکم چې موږ له ستاسو په پیر بابا کې د سکالرشپ ټیسټ دپاره ځای پکار دی. موږ دغلته کې سکالرشپ ټیسټ ارینج کوو. موږ د خپل کالج دپاره د سټوډنټ نه سکالرشپ ټیسټ اخلو. نو تاسو څه وکړئ، موږ ته ستاسو په دې سکول کې موږ ته ارینجمنټس وکړئ. ارینجمنټس وکړئ، موږ ته چیرز دغلته کې پرووایډ کړئ، دغه شانتې پنکې راته ولګوئ، د دې نه علاوه پلی ګراؤنډ کې راته کو مثال په تور د هغې نو ټینټس راته ولګوئ چې مطلب څه وشي چې موږ سکالرشپ ټیسټ په اسانۍ سره دغلته کې واخلو. د اوبو بندوبست راته وکړئ. نو داسې دي دا ارینجمنټس دي. نو موږ دته په دې لیټر کې دا خبرې ولیکلې. د هغې نه بعد چې دی ته به څه ولیکې، یور سنسرلی او خپله خبره به وکړې چې زه څوک یم، یعنې زه خط لیږل والا څوک یم. نو ما څه لیکل دي؟ بی کې عرفان، ډایرکټر د نمل کالج. اوس کو چېرې تاسو وګورئ دې ته، نو په دې په سټرکچر کې او د اپلیکیشن په سټرکچر کې ډېر غټ ډفرنس دی. تاسو وګورئ که نه، ډېر غټ ډفرنس دی. دلته کې چې دی نو هغه څه دی؟ اول سینډر ایډریس دی، بیا پسې ډیټ دی او بیا پسې ریسیور ایډریس دی. په اپلیکیشن کې مونږ صرف او صرف چاته چې اپلیکیشن لیکو نو مونږ صرف د هغه په باره کې دلته کې ولیکو، لکه د پرنسپل د نمل کالج سوات. مونږ دلته صرف دا لیکلی وو. بیا د هغې نه بعد ډایرکټ چې دی هغه مونږ څه لیکلی وو؟ سبجیکټ خو لیکلی وو. خو په دې کې مونږ څه لیکلی دي؟ اول خو سینډر ایډریس، بیا ډیټ او بیا څه ریسیور ایډریس، او د هغې نه بعد بیا مونږ سبجیکټ لیکل دی. بیا کو چېرې تاسو ډیټ ته وګورئ نو په اپلیکیشن کې مونږ ډیټ چې دی هغه په لاست کې لیکو، او په لیټر کې ما ډیټ کوم ځای کې لیکلی دی؟ د سینډر او د ریسیور ایډریس په مینس کې مې لیکلی دی، یعنې په هیډینګ کې مې لیکلی دی. نو دا هم په دې دواړو کې یو ډېر غټ ډفرنس دی. بیا بله خبره دا ده چې مونږ دلته کې لیکو موسټ ریسپیکټفولي یا وی ډیو ریسپیکټ، ټیک ده. خو په دې ځای کې چې کوم دی نو هغه څه دی؟ ما السلام علیکم نه شروع کړې ده. نو تاسو چې لیټر لیکئ نو السلام علیکم نه یا دغه شانتې I hope that you will be pretty good, I hope that you will be fine، د دې قسمه لفظونه نه بیا شروع کیږي، د سلام نه او بیا د هغې نه بعد د دې لفظونه نه شروع کیږي باډي چې کومه ده. نو تاسو کو دې ته وګورئ د دې د دواړو په منځ کې ښه کافي ډفرنس دی. داسې نه ده چې تاسو څنګه اپلیکیشن لیکئ ډایرکټ دغه شانتې لیټر هم ولیکئ. اوس تاسو د ایگزامینیشن په حال کې ناست یې، نو هغه تاسو ما آلریډي په دې باندې پوه کړئ چې تاسو به دلته کې صرف څه ولیکئ؟ د ایگزامینیشن حال، بیا د هغې نه بعد ABC او بیا پسې ډیټ ولیکئ، او بیا چې چاته یې لیږئ نو هغه ریسیور ایډریس په ولیکئ. بیا په دغه طریقه باندې خپل لیټر چې دی هغه پوره کړئ، او د هغې نه بعد به تاسو بیا څه ولیکئ؟ یور سنسرلی خپل نیم به نه لیکئ، XYZ ورډ سره ولیکئ. په دې کې ګران څه دي ګلابه؟ د لیټر رایټینګ نه خو مسله جوړه کړې وه، سر لیټر رایټینګ، سر لیټر رایټینګ. په کمنټس کې ما ته په یوټیوب کې یا په ټیک ټاک کې زیاتره سټوډنټس دا خبره کوي چې سر لیټر رایټینګ باندې ویډیو جوړه کړئ.